نن موږ د مګنیزیم په اړه خبرې کوو چې د بدن د سلامتیا لپاره یو له تر ټولو حیاتي منرالونو څخه دی. دا منرال ستاسو د بدن په څه باندې 300 کیمیاوي تعاملاتو کې اساسي رول لري. زموږ د کلونو عملي تجربه ښیي چې مګنیزیم د اعصابو د ارامتیا، د زړه د سلامتیا او د عضلاتو د دردونو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره وسیله ده. که تاسو د دوامداره ستړیا، بېخوبۍ یا ذهني فشار سره مخ یاست، ممکن ستاسو بدن د مګنیزیم له کمښت سره مخ وي. ساینسي څېړنې ثابتوي چې مګنیزیم د خوب کیفیت ښه کوي او د وینې فشار په نورمال ساتلو کې مرسته کوي. د یو بالغ انسان لپاره هره ورځ شاوخوا 400 ملي ګرامه مګنیزیم ته اړتیا ده. دا منرال په لاندې طبیعي خوړو کې ډېر موندل کېږي. تور چاکلیټ او کاڼو مغزیات لکه بادام او پسته، حبوبات او د پالک په څېر شنې پاڼې لرونکي سابه. که غواړئ چې د ورځني ژوند چارې په ښه انرژۍ سره ترسره کړئ او د ذهن ارامتیا ولرئ، ډاډ ترلاسه کړئ چې بدن مو کافي مګنیزیم ترلاسه کوي. زموږ د ټیم رښتینې مشورې تعقیب کړئ ترڅو خپله روغتیا وساتئ. مننه چې تر پایه راسره وئ.